سلامونه ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله وایاستو. د سهیلي پښتونخوا یو فلسفي شاعر ادیب پروفیسر راز محمد راز یو ناول موږ پخوا چې ریویو اخیستی و، او نن زموږ د ملګری کامریډ علیم بریالي د ده یوه بل ناول چې دی د یو بل ناول چې دی د اولی سینر یا د سپیشلی ګناهګارانو په نامه چې کوم ناول دی، دا ناول ډیر په زړه پورې ریویو یې اخیستی دی. دا د روشن، دا د شعیب او دا د وینا کریکټرز او په دې کې د دوی په دې ټولنه کې کردار او بیا د ټولنې دپاره څه کول، دا یې ډېر په زړه پورې راوړی دی. نو هیله ده چې تاسو به دغه زموږ فلسفي پروفیسر شاعر پروفیسر راز محمد راز ناولونه چې دي دا به مطالعه کوئ، سټډي یې کوئ او د دې په فلسفیانه اپروچ چې دی سر خلاص کوئ. نو راځئ زموږ دغه ملګري ډېره په زړه پورې ریویو اخیستې ده، دغه ریویو چې ده دغه مخ په وړاندې ګورو. شروع کوم د لوی خدای په نامه چې ډېر مهربان او رحم کوونکی ذات دی. زموږ د نن ورځې موضوع یا سکالو چې کومه ده هغه د جنوبي پښتونخوا یو ډېر تاریخي لیکوال، مترقي پروګریسیو لیکوال دی. هغه یو ناول لیکلی دی کابل ړنګ دی مینه ژاړي، او دا ناول چې کوم دی چې موږ پر کوم باندې موږ نن خبره کوو هغه دی هغه سپیشلي ګناهګاران د هولي سینرز نوم دی. دا ډېر خوندور ډېر په زړه پورې ناول دی. په دې کې 4 کرکټره وي، 4 کساني. په هغه کې یو شعیب نومېږي، یو وینا نومېږي، یو روشن وي، یو جیمز وي. د دې ناول کیسه سره داسې وینا له خپله ورور سره اوسي په یو کور کې. نو بیا د دې ورور چې کوم دی واده وکړي، خپله میرمنې او خپل بچیان یې وسي. بیا وینا هغه ښځه چې کومه ده د ورور ښځه هغه وه خپل ورور چې جلا کول غواړي له وینې ځه. نو وینا په دې پوهېږي چې وایي دا له ما سره ژوند نشي کولی، دا له ما سره البته جلا کېدل غواړي. نو ورور ته یې ویل ته خپل ژوند زما دپاره مه خرابوه، ته بلکل له دې سره چې دا څنګه وې هغې چې ورسره ومنه نو دا به ستی د ژوند دپاره ډېره ښه وي. خو پر ورور ډېره ګرانه وي. نو ورور ته وایي چې نه تر هغو ناممکنه ده چې تر څو پورې تا ځان له خپله ښه لیاره نه وي ټاکلي او واده ده نه وي سوی. نو وینا په داسې حالت کې راسي، دا د وینا نجلۍ او شعیب دوی بیا د یوه پوهنتون خلک دي، د یوه پوهنتون سټوډنټ دي. نو بیا دا راسي شعیب سره ملاقات وسي. شعیب ته دا وایي چې بایي زما ورور چې کوم دی هغه راز جلا کړي، زما څوک نشته. نو زما په نظر کې د واده دپاره ته ښه یې چې که نه خو عزیزان قریبان شته. او نو شعیب ډېر په اریانۍ په سوچو کې وي چې بایي شعیب بیا لږ کلیوال سړی وي. بایي وینې زما او ستا په ژوند سره ډېر ګران چې زه وروره ساده سړی یم، کلیوال سړی یم، او ته د ښار او د ماډرنه ښځه یې. هغې ورته ویل دا مسله نه ده وروره، ته به هم راسې له ما سره به ووسېږې، زما خپل ځای ستا دي دا دي. خو ده ورته ویل دا احسانونه به پر ما نه کوې، زه به یو څه کار برابروم او بیا به له تا سره چې کوم دی پر مخ خبره کوو. نو بیا دا کیسه مخته داسې ځي چې د دې او د شعیب کوزده وسي، بیا د دوی خپل واده وسي. واده یې د شعیب هغو په کلي کې د شعیب پلار چې کوم دی هغه
وینا ته یو د سونې ګوتې کې مې پیرزو کې او د شعیب وروڼه او خویندې دا له وینې سره ډېره مینه لري. نو د واده 2 شپې بعد یا 1 شپه بعد چې هلته واده وکړي بیا دوی برته ښار له راسي، دا د دوی د میلاوېدو ورځ وي. نو وینا ماخوستن سي شپه سي وینا خپلې ګاډۍ چابي راواخلي، شعیب ته وایي چې بهي راځه ما او تا به نن دا خپل ملاقات بل ځای کو، بل ځای به کښېنو، بل ځای به بیده. نو شعیب هم ورته حیران شي چې بهي په دا نیمه شپه او بل ځای دا څه ویل غواړي، دا څه مطلب دی. خو هلته په خپل زړه کې زړه نازړه داسې خاموشه او ویرونکی ښکارېدی. بیا وینا دی راوړي او وروره هغه ځای له دوی لاړ شي، دا خپل د میلاوېدو شپه چې کومه یي دا یو ځای بازار کې چې موږ چیرې رنډۍ خانه ورته وایو، فحاش اډانۍ. نو دې له راسي شعیب ډېر وویرېږي، ډېر حیران شي چې بهي وینا دا څه کوي او هلته په خوله څه ورته ونه وایي. نو هغه راسي هلته چې کومه ښځه ده د رنډۍ خانې هغه افا دوی افا ورته یایي، هغه سره خبره وکړي زما او د شعیب دپاره یو کمره خالي کړه، موږ دلې خپله شپه تېروو. هغه په دې احساس کې چې دلته هغه نجونه نڅا کوي، هغه نجونه دي چې هغو د ډېرو خلکو، د ډېرو سردارانو، د ډېرو ښو کسانو عزت ساتلی دی. که دوی مه وایه نو دا ډېر ښه خلک به ډېر واضح ول او ډېر بد کارونه به یې په معاشره کې کول. دا ښځې دا نڅاګرې هغه نجونه دي چې و دوی ته عزت وربخښلی دی و دې عزتدارو ته. نو که دا مه وایه حالات به بیا څه بل رنګه وو. د دې په اعزاز کې د دې دپاره موږ چې کومه خپله اوله شپه ده د میلاوېدو هغه یا د سکس کولو هغه موږ دلې له تۍ سره تېرول غواړو و تۍ ته دا عزت در بخښو. نو د شعیب هم سر خلاصي او د هغې افا هم سر خلاصي چې بهي د دې دا مطلب دی. بس شعیب چې له دې سره دا اوله شپه تېره کړي، د دې شپه کې دا وایي دی دومره بدل سوی چې ما یې اندازه هم نه سوه کولی چې دا اوس به دې هلک څه وسو. د دې بعد بیا د دې او د شعیب رویه چې کومه ده په کور کې هغه سمه نه وي. خو وخت تېرېږي د دې یو ملګري کې د روشن چې هغه په امریکا کې وله، بیا له امریکې زه راسي دلې او له دې سره میلاو شي. هغې په امریکا کې د ارواپوهنې په ډګري کې PhD وکړله. نو بیا دا راسي دلې له دوی سره میلاو شي، د شعیب هغو کره وراسي، شعیب وویني، د هغه ښایست ته وګوري، د هغه چې لاس ورسره میلاو کړي، د شعیب او د دې د لاس د میلاولو کله کله سړی لاس میلاو کړي هم ډېر شیان محسوسوي. نو دې ډېر شیان محسوسه کړل چې بهي دا سړی یو څه زړه نازړه دی، یو څه زړه له دنیا مات دی، یو څه له ژونده ګرځېدلی سړی دی، ژوند ته یې شا ورګرځولی دي، د دا برته ژوند ته راوړل پکار دي. نو بیا له وینې سره وویني، په دې مابین کې د شعیب د وینې یو زوی هم سوی د هغې شپې د میلاوېدو بعد چې زریون یې نوم دی، بیا له هغې سره کښېني. هغه هم ډېره هغه پخوانۍ وینا نه وي پاتې شوي، یو څه ارمانونه یې په زړه کې وي. بیا بله ورځ دا روښان او وینا یې کړ سره کښېني، بیا وینا ټول مجلس ورته وکړي چې زما د واده چې کومه به موږ دوه سره میلاوېدلو هغه شپه ما دی بوتې داسې ځای له، نو د هغې شپې بعد دی له ما سره نه کښېني نه راسره بیدېږي، بلکل په وجود جلا جلا خلک یو. نو دی ډېر زړه مات دی. نو دا خپله پریشاني ورته بیان کړي چې بهي ما وه دې ښځو ته نڅاګرو ته دا عزت وربخښلی، خو هغه داسې شعیب بده وګڼله. بیا روشن دا ورته وایي چې ته فکر مه کوه، بطور ارواپوهنه زه به دا کوشش وکړم چې شعیب چې کوم دی ژوند ته برته راوګرځوم، تا سره یې د ژوند دپاره برته راضي کړم. نو دا ډېره مایوسه یي دا وینا، دا د شعیب خپله ښځه. هغه ورته وایي، وینا ورته وایي زه اوس کراچي له ځم،
نو چې زه راځم تر هغو ته هر رنګه اجازه ده چې هر څه کېږي ته یې وکړه. خو شعیب د ژوند خواته او خاص کر زما خواته چې برته راستون شي دا به د خوشحالۍ خبره وي. نو هغه لاړه چې کراچي له نو دا د شعیب څارنه کوي ګوري او په دې کې هغه شپې راځي چې په کومو شپو کې د دوی واده شوی کلیزې یې پرې کېږي. نو وینې دې ته ویلي وو چې باید چې کله زموږ د واده شپه راځي په هغه شپه باندې شعیب برته ځي هغه رنډۍ خانې له او هلته ناست وي او چې څه دوی کوي هغه له ځانه سره ډېره ناجایزه کوي. دوی هلته شراب یوسي سګرېټ یوسي بیا د سګرېټو ایرې په یو کپ کې اچوي بیا په کپ کې شراب اچوي بیا هغه څښي. نو د دوی په دې شپو کې چې ده له ورانږدې شي دا او ده ته زموږ کلیزه چې پوره شي ده ته زموږ د واده شپه وریاده کړي بیا دوی ډېر بد هم کوي ډېر بد هم یایي او چا سره کښېني نه بیا مسلسل تر 2-3 ورځو پروت وي. نو روښان ته یې ویل چې په دوی شپو کې لرې ځینې ګرځه نور چې دا شپې تېرې شوې بیا ته ده سره میلاو شه او خپل علاج چې کوم دی هغه و ده ته یې مور ښکار کوه خو علاج به شروع شي. نو دا شپې رالې دوی دا رنډۍ خانې له ورشي روښان چې کومه ده د هغې په ښایست کې د هغې په علم کې د هغې په هنر کې یو شک نه وي. نو روښان چې کوم ده هلته ورشي دا ځای و دې ته معلوم وي او دغه ورښولی وي وینې نو دا ورشي هلته د دروازې ته یو کوچني سروي شعیب ته ګوري هغه ښایسته شعیب هغه دنګ شعیب هغه مغروره شعیب او په دې حالت کې دا و دې ته ډېر عجبه ویې سږي. نو دا کوشش کوي چې د دې شپې زه ورمخته شم مقابله یې وکړم دوی له دې هر څه راوګرځوم شاید دوی د ژوند خواته راستون شي او بیا بله واره داسې کار ونه کړي. نو ډېر په غټ زړه دا ورشي دروازه پورې وي او دروازه چې کومه وي هغه خلاصه شي. نو دروازه چې خلاصه شي بیا دا دننه ورشي شعیب ته وګوري او شعیب چې دې ته وګوري نو شعیب له دې سره په زړه کې ډېره مینه لري دا له شعیب سره په زړه کې ډېره مینه لري. نو شعیب دې ته وایي چې ته له دې کمرې ووځه زما پر تا دا خیال نه وی تا خو هم د وینې رنګه وختې. نو دا ورته وایي چې تر هغو نه وځم چې ته مې راسره بوتلی نه یې. هغه ورته وایي زه در سره ځم نه خو په دې مابین کې هغه ورته وایي زه تا نه پرېږدم او دی ورته وایي زه تا سره ځم نه. نو دا دوی یو 2-3 چپلای اخلي روشن چې کوم د هغه ووایي روشن چې ووایي نو روشن پر پزه تر پوزو وینې راسي. د روشن تر پوزو وینې راسي بیا د ده هم هغه کوم دننه چې غوسه وه دننه چې ما زړه مات وي هغه یو څه په قرار شي. روشن هم هلته ورته کښېني ژاړي او دوی هم ژاړي. بیا چې د څه خاموشي بعد کله کله د انسان په ژوند کې خاموشي هم ډېر غټ شی وي نه. نو د څه خاموشي بعد بیا دی راولاړ چې روشن ته وایي چې دا اوس څه وشو. نو روشن ورته وایي هر څه شوي ته به برته له ما سره ځې. نو روشن چې خپلې ښایستې سترګې ده ته راواړوي او خپل شونډان په وینو لړلي او راواړوي دی هلته روشن چې کوم ده پر شونډانو مچه کړي. نو بیا یې له هغه ځایه راکښته کړي رایې وړي روشن خپل ځای له خپل کور ته. روشن چې دوی خپل کور ته راوړي د دوی په کور کې روشن او دوی پر یو ځای نو د ډېرې اوږدې خاموشۍ د ډېر اوږده د دې دپاره چې دوی دواړو سره لیدل غوښتل سره کښېنستل غوښتل نن د هغه شپه و دوی ته ورنصیب شوې وه. روشن بیا د ارواپوهنې سره پر دې هم یقین لرئ چې پایي انسان باید خپل ورجینټي خپل پیغلتوب له لاسه ورنه کړي. د دې په باره کې دا دې په امریکا کې هم سبق ویلی وی هم یې دا یقین وی هم یې وینې ته دا ویلي وي چې بایي زه په دې خوشحاله یم په دې فخر کوم چې ما پیغلتوب له لاسه نه دی ورکړی. دا بیا هغه شپه وله چې دا خپل پیغلتوب له لاسه ورکړي له شعیب سره خپل ورجینټي لوس کړي. هغه په دې خاطر چې دا سړی دې برته وژوند ته راستون کوي له وژوند ته یې ورفام کوي.
نو بیا داسې دا شپه تېره شي، سهار شعیب لاړ شي، دوی سره وي، بیا دوی سهار شي، شعیب خپل کور ته لاړ شي، دا په خپل کور کې. نو بیا دا ډېر افسوس کوي چې بای زما غرور او زما ناز او زه ښایسته په ورجینټي وم. له دې ورجینټي لوس کولو سره چې سار دا څرنګه وه، خپل باتروم ته لاړ شي، د صفایي دپاره هلته په آینه کې وویني چې د دې په تورو ویښتانو کې 2-3 سپین ویښتان ښکاره شوي دي. نو دا و دې ته ډېر عجبه وایسېږي چې بای په یوه شپه کې دا څنګه سپین سو، ډېره و ځان ته په سوچو کې ورک کړي. نو بیا ډېره پریشانه شي، چا سره حال نشي ویلی. نو بیا خپل د دې استاد چې کوم دی هغه ته ټلیفون ور وکړي، هغه وی هلو هلو جیمز یم. نو دا ډېر ورته وژاړي، خو څه ونه یایي، ټلیفون کاټ کړي. بله ورځ جیمز چې کوم دی هغه هم دلې وراسي، د دې ایډرس ورسره یي، سټوډنټ لایف کې دوی ورکړی، هغه ورسره یي. نو وراسي دې له چې بای ستا مسله څه وه، څنګه کیسه وه. بیا دا ګرده کیسه ورته وکړي چې بایي داسې شعیب ووینه دا خپل خاوندان دي او بیا زه رالمه، بیا زما ته شعیب په زړه کې دننه ډېر خوند راکوي، د هغه په ښایست کې، د هغه په پښتونواله کې، د هغه په هغه کې هېڅ شک هم نه وی. نو بیا چې کوم دی دوی خبر شي چې بایي دا تا ورجینټي چې لوس کړي ده، دا تا د ذاتي خواهش یا د داسې د مستۍ پر بنیاد نه د لوس کړي، تا و انسانیت ته وده ورکړې ده، یو د انسان ژوند او انسان د بچاو کړی دی. نو یې ارواپوهنه ستا د استاد په توګه زه دا درته وایم چې دا تا تر هغه هم ښه کار کړی دی، ته په دې مه پریشانه کېږه. خو هغه په دا پوهېږي، روشن په خپله ارواپوهنه ډګري ترلاسه کړې ده چې دا ستا د تسلي دپاره یایي. نو چې دا ډېره خرابه وي، په دې شپو کې وینا کراچۍ له تللي دا و جیمز ته ټوله وینا وکړي چې زما یو دوسته وینا ده او بل چې کوم دی شعیب دی. نو ډاکټر جیمز دا بوځي کراچۍ له، هلته سمندر پر غاړه هوټل ور ونیسي او هلته دوی شپې تېروي. جیمز دا کوشش کوي چې د دې روشن او د نیچر تر مابین تعلق پیدا کړي. نو ځکه دی هلته نږدې له سمندره سره کمره ور ونیسي، بیا چې دوی هلته اوسي. نو جیمز اکثره دا کوشش کوي چې دا یې کډه راوځي، دا یې کډه له خلکو سره کښېني. نو دا بیا به سمندر له وتله، بیا به یې لمر یلدی، بیا هوا یلدله. خو یو څو شپې بعد جیمز دا محسوسه کړله چې بای دا اوس تر پخوا ښه سوي ده. نو بیا دوی برته راسي خپل ښار له. نو بیا دوی دلې جیمز ورته وایي چې ته به ما له شعیب له وینې له دې ټولو سره میلاویې، هغه موقع ورسره وکړي چې ټیک دی. بیا دوی سره میلاو شي، یو شپه ډوډۍ سره وخوري. بیا دا پلین جوړ کړي چې بای مري له به ځو، چکر به وو. بیا دوی مري له لاړ شي. تر دې مابین کې شعیب ژوند ته یو څه راستون سوی، یو څه سم سوی. بیا په مري کې دوی 4 سره شعیب وي، وینه وي او ډاکټر جیمز روشن. د شعیب د وینې یوه کمره یي، جیمز غبله کمره یي او د روشن غبله کمره یي. هلته دوی له واورې، له موسمه، د قدرت له ښکلا څخه ډېر خوند اخلي. نو بیا یو ورځ بیا شعیب چې کوم دی وینه د باندې وویني چې هغه په نیچر کې ډوبه وي، له نیچره سره مینه لري، د باندې ولیاړه یي، واوره اوري. دی وراسي ورته ووایي چې که ستا خوښه یم او تا به یو ځای چکر ووو. هغه هم له څه چورت وهلو، یو څه سوچ کولو بغیر وینې روشن اوکې کړله چې درځه. نو دوی دواړه ګاډۍ کې لاړ شي او دا درک هم نه ورکوي چې چیرې ځو، چیرې روان یو، بس صرف په خپل مجلس لګیا یي. نو دی ورته وایي چې ما تا سره څه ویل غوښتل. روشن تر څه ویلو مخته درته وایي چې نن ته څه مه یایه، نن به ټول څه زه ویایم. زما او ستا د ژوند لیارې ځله جلا دي. ته به زما په وجود کې ژوندی یې، ته به زما په زړه کې یې، زما په زړه کې تا ته احترام دی، مینه ده. خو ما او تا سره یو کېدلی نه سو. او بس دی بیا دا سوال ورته وکړي چې ته معدونې پرېږده. دوی راوتلي، بیا له موټره راکښته شي، دا مجلس سره کوي چې زه ستا د تندي دا سپین ویښتان ښکل کړم. کېدای شي دا سپین ویښتان
و ما ته دا لاره پرانیستې چې زه برته ستا و ژوند ته درسم. نو هغه ویښتان یې مچ کړي او برته راسي هوټل. په دې کې جیمز هم په دې پوهېږي چې د دوی تر مابین یو څه نه څه سته او وینا هم په دې پوهېږي چې د دوی تر مابین څه نه څه سته. دوی په مرۍ کې ښې شپې تېرې کړي، له ژونده خوند واخلي، بیا راسي برته لاهور له خپل ښار له بازار له. نو ښار له چې راسي هلته وینا چې کوم ده هغه هم سیکشولي سټیبله نه وي، د له ژونده خوشحاله نه وي. او جیمز هم سوکه سوکه له وینې سره خبر په ځان نه وي، خو بهرحال دا محسوسوي چې د ده او د وینې تر مابین خو څه نه څه شته. بیا وینا یوه ورځ ده ته د ډوډۍ ست وکړي. هغه روشن چې کوم وي له دې راتلو بعد د هغې دا ووایي، دا بهانه وکړي چې بهي موږ له ډوډۍ کړې ده، زه نشم تللی، لهذا جیمز ته ورتلای سي. روشن او جیمز بیا په یوه ځای کې اوسي. نو جیمز په ډېره ورته وویل چې ته راځه، ته ما او تا به دواړه لاړ شو. خو هغه ورته وایي زه نشم تللی، ته به ورځې، ته هلته مړۍ ورسره وخوره، زما صحت سم نه دی. نو جیمز هلته ورسي د وینا په کور کې. نو شعیب نه وي په خپله سټوډیو کې، شعیب او وینا دواړه انځورګران دي. نو وینا ده ته ووایي چې ته راسه، زه او تا ته زما سټوډیو در ښکاره کړم، جیمز صاحب ته زما سټوډیو وګوره. جیمز له دې سره سټوډیو له لاړ سي. د دې په سټوډیو کې اکثره کوم تصویران چې هغه لس جوړ سوي، نو هغه هم یو څه ښکاره کوي چې نیم لس جوړ سوي وي. او جیمز ته دا محسوس شي چې باید دا د دې ژوند سم نه دی په یوه حواله باندې. نو بیا دا له جیمز سره کوشش کوي د کوټې د سټوډیو هغه کونج لی بوځي چې چیرې تیاره وي. نو جیمز ویښتان او د ده کوم احساسات چې دي دا ډېر ناولاده ورته وویسېږي چې باید زه خو ارواپوهنه وم، زما په دې یقین وي چې باید که نر ویم هغه به له دې ښځه لرې واوسي، سکس به نه کوي، او که ښځه یم نن زما څنګه داسې زړه ورته غواړي، او دا څه کیسه ده. بس څنګه وینا له ده سره شونډان ورنږدې کړي، کیس شروع کړي، ده ته روشن رایاده شي چې باید یا دا خو بد کار دی، روشن په ژوند کې څنګه پښیمانه وه. خو بهرحال په دې دوران کې شعیب هم راورسېږي، د ګاډۍ هارن ووهي، دوی له دې سټوډیو څخه ووځي، لاړ شي په هغه کومه کمره کې چې ویټینګ روم ورته یایي، په هغه کې د شعیب انتظار وکړي. شعیب راسي، له دې ځایه ډاکټر جیمز راسي، خپل روشن په خپله کمره کې بیده وي، هیټر ورته لګېږي، نیمه بیده وي، په کرسۍ کې ورته ناسته وي، خو هیټر ورته لګېږي. جیمز صاحب چې راسي، جیمز صاحب خپلې کمرې له لاړ شي، د یو څه انتظار وروسته برته راشي روشن له هغې ته ووایي چې بایي زه هم نن یو غلطي کړې، زه دا غواړم چې تا سره شپه تېره کړم، تا د ژوند ملګری جوړ کړم، او ته په دې کیسه ویل غواړې. له ما سره داسې کیسه وشوه چې هغې ما ته شونډان رانږدې کړل وینې، او زه تر تا پورې راورسېدم. نو جیمز چې دا ورته وایي چې بایي تا د هغې تنده راوړله په ما یې سړی، دا تنده دلته ماته ته خو دا نه ده د مینې وکړه، نه د بل څه وکړو، ته خو یې لا تنده ماته. هغه ورته وایي چې داسې کیسه بالکل هم نه ده، زه له ډېره ټیمه چې دلې راغلی یم وروره، تا سره ژوند تېرول غواړم، ستۍ په چاپېریال کې ژوند تېرول غواړم. نو دا ما ته ډېره ګرانه شوه چې زه تر اوسه پورې ارواپوهنه او یا هم داسې واوسېږم چې هغه له چا سره سیکس نه وي کړی. کله کله سړی ګناه وکړي، د ګناه بعد ډېر شیان وپېژني، نو لهذا زه هم داسې یم، دا کول غواړم. نو وینا ورته ډېره په غوسه شي. بیا دی لاړ شي خپلې کمرې له، روشن ورته غوسه شي، دی جیمز خپلې کمرې له لاړ شي، روشن په خپله کمره کې د یو څه مودې بعد چې هغه په خپله کمره کې کښېني، پر خپله مومبتۍ بجلۍ لاړه شي، مومبتۍ یې ولګوي. نو پر هغه یې لاس نیولی شي، ای مومبتۍ، ای هوا، ای بارانه، ای واورې، ته ټول زما ګواه ووست. خپل لاس یې بالا پر نیولی شي، ما له روشنه سره له زړه مینه کړې ده او له زړه یې غواړم. خپل لاس باندې نه پوهېږي چې دا لاس چې کوم دی سوځل کېږي. نو بیا دی یو ساعتکی بعد بیده شي، او ساعتکی چې دی څنګه بیدېږي، روشن د ده کمرې له وراسي. نو دی هم ډېر عجبه خوشحاله شي، ډېر عجبه
وایحساسوي چې ما څنګه غوښتو هغسې وشو. د ده د روشن تر مابیان هغه شپه چې که څه دی غواړي هغه وشي. سهار چې دی راپورته سي بلب ولګوي، ځي واشروم له صفایي کوي، نو بلب ولګوي، خپل ځان صفا کړي، پر روشن غږ وکړي، روشن غږ نه کړي. دا هغه ټیم دی چې نوره کله به روشن پورته کېدله. نن چې ده له روشنه زه خپله شړۍ چې موږ ورته یایو هغه رادی کوي، نو روشن ژوندی پاته نه وه. بیا دی ډېر په غټ زړه، ډېر په همت باندې روشن تر خپلې کمرې یوسي. روشن له ده سره په کمره کې وه، دی یې برته تر خپلې کمرې یوسي، چې هلته یې یوسي، پر خپل ځای باندې یې کښېږدي. نو بیا د چای والا وراسي چې ویې ګوري روشن چې کومه ده هغه د ژوند سفر ختم شوی، د هغې یو چغه تر خوله ووځي چې جیمز صاحب یې واوري، جیمز هم ورسي. نو دا ده ته ډېره ناشوده ایسي چې بهایی ما ژوند مو اوس پیدا کړی وی او ژوند برته اوس لاړی. نو بیا ډېر د مجبوري تحت ژوند ته رهي. بیا دی شعیب ته ټلیفون وروکړي، شعیبه ته راسه داسې حادثه وشوه. شعیب هم وراسي. بیا دا منظر وي چې شعیب ډېر له ژونده یاره بیا له خلکو له معاشرې زړه مات شي. بهایی اوس مو ژوند پیدا کړی، اوس مو هر څه پیدا کړي و، هغه مو هم له لاسه وبایلل. شعیب بیا د روشن په ویښتانو کې چې کوم سپین ویښتان وي هغه یې واره مچ کړي او بیا د دې له ویښتانو ویښتان را پرې کړي، په جیب کې واچوي چې بیا به ټول عمر د دې لمبه په ماتوي، ټول عمر به بیا دی له خلکو نااشنا وي او یو به د دې په نامه ژوند ته رهي. نو روشن پر دې ځای د دې ملګرو ځه لاړه شي او ناول هم پر دې ځای ختم شي. تاسو دا ناول په خپله ولولاستئ نو ډېر زیات خوند به ځینې واخیستی. ډېر ښایسته او ډېر مترقي ناول دی. که زما په ریویو کې یو څه کمی بیشي پر هغه باندې به موږ بخښنه مو غواړو او تاسو یې راسره شریک هم کړئ چې په دې کې کومه داسې کمی بیشي د یو ښایسته پازیټیو نظر په توګه بلکل راسره دغه کولی شي.